ډیورنډ د کرښې بحث سلوشن اورینټډ بحث نه دی. د ډیورنډ کرښه باندې څوک بحث دی د پر نه کول غواړي چې د مسلې حل روباسي. د ډیورنډ کرښې نه بحث نه هدف دا دی چې د سوشل میډیا سترګې زیات نه زیات ماته شي. دا د دې شاته هدف دی د ډیورنډ لاین. د یو بل خبره د سایکولوژي په ډېر غټ کار دی. د پښتنو چې کوم مسایل مونږ سره په نفسیاتو کې را روان دي د 100 کالو نه 50 کالو نه نسلونو تر نسلونو، هغه پرابلمز زمونږ نفسیاتو کې دونه وګڼل شي چې مونږ غواړو نه چې دا مسلې حل شي. ځکه قدم لکه د دې بهترین مثال دا دی، یو سړی چرسی دی، هغه د چرسو نه تنګم دی، دغه صحت هم خراب دی، هغه کاروبار نه غرق دی، هغه غواړي چې چرس پریدي، خو که چرس پریدي نو نورم خرابېږي، دماغ یې نورم ګډوډېږي. دا مې یو ګډوډ مثال درکولو. نو دا ډیورنډ د مسلې نه د یو سایکولوژیکل پرابلم جوړ شوی دی. او لنډ غونډې د دې دلیل درکوم. کوم د افغانانو بچي چې په انګلند کې امریکا کې پیدا شوي دي، هغه ډیورنډ لاین کتلې نه دی. ها او د اوسنی د سوویت یونین د وختونو چې ماشومان راغلي دي، دی ډیورنډ لاین کتلې نه دی، دی پښتونخوا کتلې نه د افغانستان کتلې نه دی. انګریزي انګلیش کلچر یا امریکن کلچر کې لوي شوی دي. تاسو ته یو اغه د پاره ټولو نه غټه مسله چې دا ډیورنډ لاین ده. جانان ته نه پښتونخوا ته راغلي نه افغانستان ته راغلي. You speak English, you eat hamburgers and fries and you're concerned about Durand line that you don't even know where it's at. ولی ځکه سایکولوژي کې په ټریډیشن کې دا مسله وته ملو شو چې دا ستاسو مسله دا وجود کې ځان سره وړي. نو دا اوس یو ډېر practical problem نه دی، دا اوس more of a psychological problem for the newer generation. او یو بل خبره ډاکټر صاحب تاسو ته وایم، ډاکټر صاحب زما تنګي کې یو مرګري دی، هغه ما ته کول کو وی حمزه صاحب زه خو ډېر پریشان یم د ډیورنډ لاین په اړه کې. ما ته مې ته په تنګي کې اوسېږي نه نو ډیورنډ لاین خو ډېره غټه مسله ده کړه. مې ته چرته تلې د تورخم ته تلې، سپین بولدک ته تلې، باجوړ کونړ بارډر ته تلې، مې هغه قبایلو سره ناستې، هغه کلیوالو سره ناستې، څوک چې په منځ کې کرخه راخکله شوی وي نه والله کتلې مې نه دي. ولې دا اوس یو سایکولوژیکل پرابلم ته جوړ شوی دی، یو نفسیاتي مسله ته جوړه شوې ده more than it's a practical problem. او practical implications شته، هغه انکار نه کوم، خو for the newer generation نوې نسل دپاره it's more of a psychological phenomena چې په ټریډیشن کې په دستور کې مونږ ته یو مسله پاتې ده. نو ډاکټر صاحب که تاسو کې سوای بسم الله ستاسو په ان باندې زه د وړه پوښتنه کوم، سوشل میډیا کې د زیاتر پښتنو ګول څه دی؟ ډاکټر صاحب د دې پروپورشنل کنسرن چې کله تاسو سټډي کوئ چې پروپورشنل کنسرن څه ته وایي، پروپورشنل کنسرن فلسفي څه ده؟ ټولنه چې کوم ګول ټاکلی وي په هغه وخت کې په پریزنټ وخت کې د هغه مطابق ځان له یو کنسرن پیدا کوي، د هغه مطابق ځان له هغه ګول له یو لار پیدا کوي. نو اوس ګول په میډیا کې د پښتنو مشهورېدل دي، فیمس کېدل دي. اوس پښتنو د لپاره کومه داسې مسله ده چې هغه دی روچته کی او هغه ګول په اچیو کی، هغه هدف په اچیو کی، هغه ټول نو بهترین شی چې دی ډیورنډ لاین دی. ځکه پښتانه د ډیورنډ لاین دا مسله روچتي د خپل ګولز لپاره د ته پروپورشنل کنسرن وي. اوس د پښتنو ګول چې دی هغه سیړنه نه ده، سټډي نه ده چې کتاب مونږ وایو، فلسفي وایو، انثروپولوژي وایو، هیستوري وایو، د پښتنو دا ګول نه دی. نو په میډیا کې په کتاب باندې چا جګړه ونه کړي، په کتاب باندې هیڅ هم جګړه ونه کړه، جګړه په ډیورنډ لاین باندې ده. ولې هغه ګول چې دی فیم هغه تعالی د ډیورنډ لاین د ډسکشن پوره کوي، دې ته پروپورشنل کنسرن وایي. نو دا مسله د پښتنو نه ده، دا په دنیا کې د هر یو ټولنې دا کوم ټولنه چې کوم ګول وټاکي د هغه ګول د پر ځان له کنسرنز پیدا کوي. نو هیله کوم چې تاسو په دې رسیدلی یئ چې کله پښتنو ګولز بدل شي، د پښتنو ځوانانو هدفونه بدل شي، د پښتنو ځوانانو کنسرنز هم بدل شي، بیا به د دې کنسرن اکانومي وي، د دې کنسرن به ایډیولوژي وي، د دې کنسرن به پولیټیکل ساينس وي، انټرنیشنل ریلیشنز وي، سکل بیلډینګ وي. نو دې ته پروپورشنل کنسرن وي. بس دغه یو باندې مې پوهولې ما وی چې